هیلې قدرمن هیوادوالو نن یو ځل بیا زه عارف وریا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. قدرمن هیوادوالو نن در سره 15 د روژې مبارکې لغتونه شریکوم چې په تلفظ باندې به هم کار کوو او ورسره به په جملو کې هم استعمالوو ترڅو چې موږ ستاسو ښه څه زده شي. نو هغه کلمې چې موږ تاسو په روژه کې ورڅخه ګټه اخلو د روژې نه بغیر هم موږ تاسو کولی شو چې ورڅخه ګټه واخلو، خو د روژې مبارکه میاشت ده نو د روژې مبارکې یو څو لغتونه به زده کوو. سلام محمد تعالی نهایت عزیز، باز هم عارف وریا در خدمت شما عزیزان هستم. امروز میخوایم که همراهتان 5 کلمه که مربوط ماه مبارک رمضان میشه همراهتان شریک بسازم، چون نه تنها در ماه مبارک رمضان بلی در وقتهای دیگه همچنان ما شما میتونیم از این کلمات استفاده بکنیم. پس بیاین که 5 کلمه را با جملاتش یاد بگیریم درباره ماه رمضان، ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان که است دوستانو، روژه مبارک میاشت رمضان بعد عموما مشهوره ده. په انگلیسی کې اکثر دوی ورته رمضان وای، رمضان ورته عموما وای. رمضان برش عموما اینا هم برشان رمضان میگه در انگلیسی. روژه نیولو ته څه شی وایي؟ دا چې موږ تاسو خوراک او څښاک نه کوو چې روژه نیسو، هغې ته څه شی وایي؟ دا روژه نیولو، خپله روژه نیولو ته څه وایي؟ دوستانو دلته درته لیکم فاست. ما پسې تکرار که دوستانو، پشت ما تکرار کنین. فاست روژه نیول، روزه گرفتن. دوستانو فاست تیز ته هم وایي. تاسو به اکثر لیدلی وي چې د فاست کلمه تیز ته وایي، نو تیز ته هم وایي او روژې نیولو ته هم فاست وایي. څه شی وایي؟ فاست. F-A-S-T فاست. راځئ چې فاست په یو جمله کې اوس موږ تاسو استعمال کوو. په جمله کې باید څنګه موږ تاسو استعمالو؟ مثلا موږ تاسو وایي چې نازیه is fasting today. نازیه is fasting today. نازیه is fasting today. نازیه نن روژه ده، یا نازیه نن روژه نیولې ده، یا نازیه امروز روزه است، یا نازیه امروز روزه دارد. پس به این شکل ما شما میتونیم که فاست را در جمله استفاده کنیم. نازیه is fasting today. نازیه is fasting today. نازیه روژه ده یا نازیه روژه نیولې ده نن. دوستانو بل جمله به هم پکې جوړو. مثلا په دې وخت کې دوه کسان دي، یو بل سره خبرې کوي. یو کس ورته وایي What time will you break your fast today? What time will you break your fast today? What time will you break your fast today? نن په څو بجې باندې روژه ماتوي؟ break ماتولو ته وایي. break your fast یعنی روژه ماتول، یعنی what time will you break your fast today؟ نن با په څه وخت یا څه موده، څه وخت به ته روژه ماتوي؟ امروز چی وقت روزهتان را افطار میکنید؟ What time will you break your fast؟ نن با څه وقت روژه ماتوي؟ امروز چی وقت روزه را افطار خواهد کرد؟ په دې شکل باندې موږ تاسو کولی شئ پوښتنه هم ورباندې جوړه کړو. په ځواب کې ورته وایي چې I will break my fast at 8:04 p.m. I will break my fast at 8:04 p.m. زه به په 4 دقیقې له پاسه 8 بجې باندې روژه ماتوم، یا ما 4 دقیقه بالا 8 ساعت 8:04 روزه خود افطار میکنم. نو هیله ده چې دوستانو په فاست باندې به پوښی وسته. فاست بیا هم روژه نیولو ته وایي، روزه گرفتن میگه فاست. اوس تاسو فاست را ته په یو جمله کې استعمال کړئ. لغت راځو دوستانو چې وای د روژې هر ماښام اختر وي، زری د پیشلمي د لاسه یمه. نو پری دان میل دوستانو څه شي ته وایي؟ پری دان میل پیشلمی ته وایي. دوستان عزیز
پری دان میل سحری را میگه. هیله در نکنم چه مپسی تکرار کی. پری دان میل. پری دوستانو دان دلمر خطلو تا وای. دان کله المر راخیزی هغې ته دان وای. پری وای مخکې. دغه پری د کوم کلمې نه چې مخکې استعمالیږي دا پری په خپله مخکې ته وای. پری دان یعنی د لمر ختو نه مخکې. میل خوراک ته وای، یعنی د لمر ختو نه مخکې خوراک چې کوم وي هغه ته پری دان میل وای. دوستان عزیز پری دان اصل که چی را میگه؟ وقتی که آفتاب میبراید او را دان میگه. و ما شما کلمه برش داریم در دریم برش طلوع آفتاب. سو پری دان طلوع را میگه و پری قبل از طلوع. پری معنی قبل و میل هم غذا را میگه، یعنی پری دان میل قبل از طلوع آفتاب که غذا میخورده میشه او را میگه پری دان میل. ما شما سحری به نام سحری یادش میکنیم. منگا تاسو ورته پیشلمه وای دوستانو. پری وای مخکې، دان دلمر خطلو ته وای او میل غذا یا خوراک ته وای. نو یعنی دلمر خطو نه مخکې چې کومه غذا ده هغې ته پری دان میل یا منگا تاسو ورته پیشلمه وای. پری دان میل. اوس به دغه پری دان میل په یو جمله کې موږ تاسو استعمال کوو. په جمله کې باید څنګه وایي چې I eat my pre-dawn meal at 4:30 a.m. I eat my pre-dawn meal at 4:30 a.m. زه 4:30 بجې سحر پیشلمه کوم یا د پیشلمه ډوډۍ خورم. من ساعت 4:30 صبح سحری میکنم یا غذای سحری خود را میخورم. پس به این شکل ما شما میتونیم که پری دان میل را در جمله استعمال کنیم. پس بیان که سومش هم یاد بگیریم. reward. دوستان ما پسیوه پشت ما تکرار کنین. reward چیش تا وی دوستانو؟ ثواب. reward چی را میگه؟ ثواب میگه. reward ثواب په جمله کې استعمالو. در جمله استفادهش میکنه میگیم که may Allah reward you for the good deeds. May Allah reward you for the good deeds. May Allah reward you for the good deeds. یعنی الله تعالی د خو اعمالو ثواب درکړي یا خداوند در مقابل اعمال خوبتان ثواب نصیبتان کنه. So deeds دوستان دغه کلمه تاسو ولیدله deeds. د deeds په خپل اعمالو ته وایي. deeds چی را میگه؟ اعمال میگه. good deeds یعنی ښه اعمالو. May Allah reward you for the good deeds. یعنی الله تعالی د خو اعمالو په مقابل کې تاته ثواب درکړي. reward څه معنی؟ ثواب. reward به معنای ثواب است. good deeds اعمال میگه. good خوبه میگه. may Allah reward you for the good deeds. خداوند در مقابل اعمال خوبتان ثواب نصیبتان کنه. پس به این شکل ما شما میتونیم که reward یا ثواب در جمله استفاده کنیم. میام یکی دیگه شما یاد میگیریم. راضی چه بلیم زدکو. sin S-I-N sin دوستان چیش تاوی؟ گناه. چی را میگه؟ sin گناه را میگه. ثواب ما شما یاد گرفتیم. ثواب گفتیم که reward. گناه را چی میگه؟ sin راضی دوستانو چې sin په جمله کې موږ تاسو استعمال کو. په جمله کې باید څنګه وایي موږ تاسو sin باید څنګه په جمله کې استعمالو؟ وایي چې may Allah forgive your sins. May Allah forgive your sins. May Allah forgive your sins. یعنی الله تعالی دستا گناهونه وبخي. forgive چه شی ته وایي دوستانو؟ forgive بخل یا بخشیدن. یعنی خداوند گناه های شما را ببخشد. May Allah forgive your
sins یعنی الله تعالی دې ستاسو گناهونه وبخي. خداوند گناههای شما را ببخشد. forgive بخشیدن. دوستانو دلته متوجه اوسئ یو نیم ټکه په جمله کې تاسو بل هم ورسره زده کوئ چې تاسو کولی شئ چې په نورو جملو کې د هغې نه ګټه واخلئ. مثلا forgive ده. forgive تاسو کولی شئ چې په جملو کې استعمال کې خپله جملې ورته جوړې کړئ. مثلا I will forgive you زه به تا وبخم. I will not forgive you زه به تا ونه بخم. یا شما را میبخشم یا شما را نمیبخشم. I will forgive you I will not forgive you. همدغسې تاسو کولی شئ چې دې نه نورې جملې هم جوړې کړئ. دې سره به ستاسو انګلیسي ورسره نوره هم ښه شي. نو هیله ده چې په سن باندې به پوه شوي یاستئ. سن ګناه ته وایي. سن ګناه. May Allah forgive your sins. الله تعالی دې ستاسو ګناهونه وبخي یا معاف کړي. خداوند گناههای شما را ببخشد. May Allah forgive your sins. May Allah forgive my sins. Let's learn another one. چې دا لغتونه مو زده کړه اوس یو بل نوی لغت ورسره زده کوو چې pray. pray. pray معنا دعا کول. pray څه شي ته وایي دوستانو؟ دعا کول یا دعا کردن. pray. pray. P-R-A-Y. pray. pray دعا کول. مثلا زه تاسو ته وایم please pray for me. please pray for me. please pray for me. هیله ده چې ما ته دعا وکړئ. امیدوارم که برای ما یا شما خواهش میکنید که برای من دعا کنید یا برای من دعا کنید. please pray for me یا لطفاً برای من دعا کنید. همین کلمه لطفاً از یادم رفته بود. لطفاً برای من دعا کنید. please pray for me. please pray for me. هیله ده چې ما ته دعا وکړئ. please pray for me. یا I will pray for you. I will pray for you. زبا تاسو ته دعا وکړم. زبا تاسو ته دعا وکړم. من برای شما دعا خواهم کرد. I will pray for you. I will pray for you. دوستانو دا 15 لغتونه د روژې مبارکې په تړاو هیله ده چې دا 15 لغتونه تاسو زده کړئ. په کامنټ کې راته تاسو نور هم ولیکئ که چیرته ستاسو زده وي د روژې مبارکې په اړه باندې اسلامي لغتونه که چیرته ستاسو زده وي په کامنټ کې راته ولیکئ چې په راتلونکي ویډیو کې درته نشر کړم او په راتلونکي ویډیو کې په هغې باندې موږ تاسو جملې جوړې کړو. هموطنان عزیز امیدوار هستم که 5 کلمه را که امروز ما شما یاد گرفتیم شما ازش استفاده مثبت بکنین و در این ماه مبارک رمضان استعمالشان کنین. و از شما عزیزان خواهش میکنم اگر کلماتی را شما یاد دارین درباره ماه مبارک رمضان لطفا در کامنت بنویسین که من در ویدیو آینده شامل ویدیوشان کنم تا که دیگه هموطنای ما نیز یاد بگیرن. پس دوستان عزیز منتظر ویدیو بعدی باشین. لطفا چینل یوتیوب ما را فراموش نکنین که سابسکرایب کنید و دوستانتان نیز شریک کنید. دوستانو زما د یوتیوب چینل مو هیر نشي چې سابسکرایب کړئ او له نور ملګرو سره هم در سره شریک او راتلونکي کې به ان شاء الله بیا نور 15 داسې لغتونه وي چې ترې نه به موږ تاسو ګټه اخلو. د الله په امان. Thank you for your attention. I hope you liked the video. Please don't forget to like and share the video with your friends and families. Dear country fellows, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. امیدوار هستم که ویدیو قابل پسند شما گردیده باشد. لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. Long live Afghanistan. ژوندی دوی افغانستان. زنده باد افغانستان.